د عاشورې په میاشت کې صرف 2 خبرې د رسول الله مبارک نه ثابت دي چې دا کول پکار دي. نور د دې نه علاوه چې موږ او تاسو څه کوو دا ټول خرافات، دا ټول د ځان نه خبرې دي. او کوم شی چې د ځان نه خبره جوړه شوه رسول الله مبارک وایي دا مردوده ده. بهر کې نو 2 کاره په دې کې صرف کوي 2 کاره. یو کار دا چې په دې ورځ باندې روژه نیول دي، په دې 9 10 تاریخ باندې روژه نیول دي او دا د رسول الله مبارک نه ثابت دي. مختلفو احادیثو کې د دې بیان راغلی دی. لکه یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې افضل الصيام بعد رمضان، د روژې نه پس، د رمضان نه پس چې الله ته محبوب ترین روژه ده او الله ته خوښه روژه ده او الله ولا په دې روژې باندې لوی مرتبه ورکوي، ثواب ورکوي. هغه څه شی دی؟ شهر الله الحرم. هغه د الله میاشت چې کومه ده چې هغه د محرم د 15 تاریخ د دې روژه الله ته ډېره محبوبه ده. د رمضان د روژو نه پس یرونو د رمضان د روژو نه پس نورم ډېرې روژې دي چې د هغې ثوابونه ډېر دي. لکه ایام بیزه دغه د 14مه 14مه 15مه د دې روژې هم ډېر لوی ثواب دی. چې ورکوټ اختر تیر شي هغې پسې بیا 6 روژې د هغې هم ډېر لوی ثواب دی. دغه شان د عرفې د روژې هم ډېر لوی ثواب دی. خو رسول الله مبارک وایي چې د رمضان نه پس د نفلي روژې چې د الله په جناب کې د کومې نفلي روژې ثواب دی هغه د عاشورې د روژې. نو یو روژه پکې ثابت ده. 2 نمبر رسول الله مبارک وایي اسد اور ګرمي د قوای روي مثال رسول الله مبارک وایي چې چا د عاشورې روژه ونیوله نو زه د الله نه دا امید ساتم. مسلم شریف کې حدیث دی چې د دې یو روژې د برکته ماته متوجه شي، د دې یو روژې د برکته چې تا دا یوه روژه ونیوله زه د الله نه دا امید ساتم چې ستا د یو کال واړه ګناهونه به الله معاف کړي. دا د یو روژې د برکته. او حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ وایي چا چې د دقې 9 تاریخ روژه ونیوله د الله نه دا امید ساتم چې د دې یو روژې د برکته به الله ستا په عملنامه کې د یو میاشت د روژو ثواب وکړي. دا ټول په احادیثو کې راغلي دي. نو یو عمل پکې دا دی چې روژه پکې نیولې، روژه به پکې نیسئ. روژه به په کومه طریقه نیسئ؟ نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خو به د عاشورې یو روژه نیوله. چې کله مدینې منورې ته راغی نو رسول الله مبارک چې وکتل نو مدینه منوره کې مختلف قومونو په هغې کې یهود وو. نو یهود هم دا روژه نیوله. نو رسول الله مبارک تپوس کوي دا یهود ولې روژه نیسي؟ وایي دا د دې د وجې نیسي چې دوی وایي په دې ورځ باندې الله رب العالمین حضرت موسی علیه السلام نه د فرعون نه نجات ورکړ. رسول الله مبارک وایي بالکل ټیک ده. وایي موږ د دې یهودو نه زیات موسی علیه السلام ته نیسیږو. تاسو هم روژه نیسئ، تاسو هم په دې روژه نیسئ، خو یو کار به وکړئ. دا خبره ډېره د غور نه دا ووایئ، ډېره د فکر ده. وایي یهود هم په دې ورځ روژه نیسي، تاسو هم نیسئ. او دا د رسول الله مبارک د وفات ته 1 کال مخکې دا خبره کوي. خو یهودو سره په دې روژه کې مشابهت مه کوئ. دوی یو روژه نیسي، یره وي که زه آینده کال جلدی وم که نه نو موږ به دا روژه بیا 2 کوو، یا به 9مه 10مه نیسو او یا به 10مه 11مه نیسو، ځکه موږ به د یهودو سره مشابهت نه کوو. هسې تاسو سوچ او فکر کوئ. ګورې دا ډېره د غور او د فکر خبره ده. رسول الله مبارک د دین په کار کې د یهودو سره مشابهت نه خوښوي. اسد جانه دا ګورې باقاعده په احادیثو کې ثابت ده. په مسلم شریف کې حدیث دی، دا علما ناست دي، مستند احادیثو کې دا راغلي چې رسول الله مبارک وایي لئن بقیت که خدای پاک ماله ژوند راکړه نو زه به آینده 2 ورځې روژه نیسم، یا 9مه 10مه یا 10مه 11مه. ولې؟ د یهودو سره موږ په دین په کار کې مشابهت نه کوو. نن موږ مسلمانان راواړی او مسلمانان سوچ وکړي چې موږ د یهودو د دین کار پرېږده چې د دنیا په کارونو کې موږ د یهودو څومره مشابهت شروع کړو. هر سړی د خپله سوچ وکړي. زمونږ کپړه وګوره، زمونږ جامه وګوره، زمونږ لباس وګوره، زمونږ خوراک وګوره، زمونږ سکاک وګوره، زمونږ شکل وګوره. والله العظیم ټول موږ د یهودو په دغه روان.
رسول الله مبارک وسره د دین په کار کې یو شانوالی نه کوي، موږ وسره د دنیا او د ګناه په کار کې یو شانوالی کوي. دا زموږ دپاره لویه د بدبختۍ ده، دا زموږ دپاره لویه د بدقسمتۍ ده. نو نو دې کې خیال کوئ. نو رسول الله مبارک چې دا 2 ورځې یاد کړې دا دی چې دوی سره موږ مشابهت کوو. نو یو په دې کې روژه د رسول الله مبارک نه ثابت ده. او دویم نمبر په دې 10 تاریخ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق، اگر چې دا حدیث زموږ علما ضعیف ګڼي، خو زموږ مولانا تقی عثماني صاحب وایي د فضایل او باب کې ضعیف حدیث دا معتبر دی. هغه څه وایي؟ هغه دا وایي دویم نمبر چې من وسع علی عیاله فی نفقة یوم عاشوره، وی کم کس چې د عاشورې په ورځ په خپلو بچو باندې فراخ روزي وخوړه، فراخ خوراکي پې وکړه په خپلو بچو، نو تا په خپلو بچو باندې فراخ رزق وخوړه. فراخ رزق څه مطلب؟ چې د هغوی کمه کانه، کم ډش، کم خوراک خوښي او تا بچو له هغه راوړو چې پرېمانه یې وخورئ، ډېر وخورئ. نو تا په خپلو بچو باندې په دې ورځ پرېمانه خوراک وکړه، فایده به یې څه وي؟ دا فایده یې وګورئ، دا ډېره اعلی ده او ډېره بهترینه ده او ډېره فایدهمنده ده. خوراک دې په خپلو بچو وکړو، خو د هغې فایده به دا چې وسع الله علیه سائر سنته، او کما قال النبي صلی الله علیه وسلم د دې بچو د خوراک د وجې به الله ستا ټول کال پراخ فراخ رزق به درکړي. فراخ رزق څه مطلب؟ دومره به درکړي چې ته به وایې خدایه بس کې نور زما نه دی پکار. په دې او زمونږ د دې دین یو ډېر لوی محدث دی سفیان ثوری رحمهم الله، د علماو ته پته لګي، لوی محدث دی، لوی عالم دی. هغه وایي د رسول الله مبارک په احادیثو دي تجربې نه دي پکار او نه پې موږ تجربې کوو، خو زه راته دا د خپل هغه عین الیقین خبره کوم چې ما کله په خپلو بچو باندې په دې ورځ باندې خوراک کړی دی، الله هغه کال په ما باندې فراخ رزق را کړی دی. جربنا، وی ما پې تجربې کړي دي. یاره دا تجربه مې تاسو وکړئ، حلال رزق فراخه د خپلو بچو له راوړئ، ټول کال به راباندې الله رب العالمین دومره پراخه کړي چې ستاسو په تصور کې به نه راځي. دغه 2 کارونه د رسول الله مبارک نه ثابت دي او د دې نه علاوه چې نور څومره دي دا ټول خرافات دي، دا ټول موږ د ځان نه جوړ کړي. نو د ځانه به د دې باره کې دغه نه کوئ، بلکې هغه اعمال به کوئ چې کوم موږ ته د حدیثو نه ثابت دي. نو دا ډېر عظیم او مبارکه ورځ ده د بعضې علماو په نیز باندې او د احادیثو د شارحینو مطابق. د دې ورځ یو شان دا وره چې الله به قیامت راولي. نو قیامت دا خو خیر په مشکات مبارک کې حدیث دی چې دا به د جمعې ورځ وي، دا خو باقاعده حدیثو کې شته. او د ساخت دا وخت به وي، د ساخت دا وخت کله چې د انور روخ د دې وجې په مشکات مبارک کې به تیمورجان یا حدیث تاسو ته تلي وي یا به دغه وي چې کله هره ورځ د جمعې ورځ نو چې دا څومره زلاور دي دي ټولې سترګې د اسمان ته نیولي چې قیامت به د جمعې په ورځ راځي او په دې وخت کې به راځي. نو چې د انور روخیږي او خور شي نو د دوی غزنونه په قلا شي. نو بعضې علما وایي چې قیامت به د جمعې په ورځ د ساخ په وخت کې، او بعضې علما وایي چې دا به په 9 تاریخ د محرم باندې راځي، په 9 تاریخ. اوس سن به کوم وي نو هغه الله ته پته لګي. قل انما علمها عند الله، د قیامت پته الله ته لګي.